بسم الله الرحمن الرحیم. موست ویلکم ټو ای سی ټي پښتو. راځو دوستانو نن فوټوشاپ کې له خیره ټیکس باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو په فوټوشاپ کې چې کوم دی یو څنګه ټیکس ټیکې شو او د هغه ټیکس څخه څنګه موږ استفاده کولی شو. صحیح ده؟ نو زما چې کوم مین فوکس ده هغه به پر دې چې څنګه کولی شم تاسو پالش کوم، تاسو سپورټ کوم، تاسو ته ګایډنس وکړم چې تر څو تاسو دغه څه نه څه دغه د ډیزاینینګ سنس تاسو کې پیدا شي، دغه ډیزاینینګ دغه فیلینګ چې کوم دی تاسو کې پیدا شي چې تر څو لږ تر لږه یو څه ډیزاین ځان ته وکړئ. صحیح ده؟ نو زه ښه ګالم هغه شیان چې تاسو ته مخکې ویمه چې تر څو هغه باندې تاسو کار وکړئ او لږ شانته کوم ډیزاینونه چې کوم دی هغه ځان سره وکړئ او مخې ته لاړ شئ. صحیح ده؟ نو په دې کلاس کې به له خیره ټیکس به کور کوو چې څنګه موږ یله ټیکس اخلو او ځکه ټیکس ډېره زیات استعمالیږي په فوټوشاپ کې. صحیح ده؟ نو زه به خپل فوټوشاپ اوپن کوم. نو تاسو وګورئ زما فوټوشاپ اوپن دی. نو زه به کریټ به ووایم. نو ما درته الریډي ډسکس کړی ډاکومنټ. نو امید لرم چې تاسو زده کړي مې. صحیح ده؟ نو زه به راشم یو A4 صفحه به راوالم، کریټ به کوم. نو ما سره دا انوایرنمنټ خلاص شو. صحیح شو؟ لږ به زوم ان کوم. دغلته موږ به څه کوو، ټیکس به ډسکس کوو. نو چې کله تاسو ټیکس باندې رایټ اپشن کلیک کړئ نو تعالی په څو طریقو ټیکسونه راځي. صحیح ده؟ دا خو بلخیره ایچ ان ایوریثینګ کوو. صحیح ده؟ نو ورټیکل ټیپ ټول ستا په کار دی، ورټیکل ټیپ ټول ماسک ټول په کار دی. صحیح ده؟ که هارزنټل ټیپ ټول ته ماسک دی، مطلب په دې ځان مو کنفیوز کوئ. زمونږ چې کوم دی سمپل ټیکس په کار دی هغه هارزنټل ده. نو تاسو به صرف هارزنټل باندې کلیک کوئ. نو ګوره تاسو سره دی داسې یو علامه تاسو سره د ټیکس راغی. نو دن به تاسو وکړئ، تاسو هر ځای کې چې تاسو ټیکس لیکل غواړئ فقط هغه ځای باندې یو کلیک وکړئ. نو دلته به څه کېږي، دلته به تاسو سره ډراپ کېږي. خو د فوټوشاپ یو ښه والی دا ده چې کله تا را ټیکس دغسې ډراپ کړي نو تا ته څه کېږي، یو اضافه ټیکس درکول کېږي. نو دا چې زه لږ لوی کوم نو دې لپاره به تاسو موف ټولس اخلئ او موف ټولس نه وروسته تاسو څه کوئ، دلته به موف ټولس آلی او موف ټولس نه بر علاوه بس تاسو څه کوئ، دلته به تاسو سلیکشن کوئ. صحیح ده؟ نو په دې طریقه تاسو کولی شئ څه وکړئ، دا کار وکړئ. صحیح ده؟ او که چېرته ستا بل ټیکس بکاري نو زه به راشم، دلته زمونږ دا سیټینګ خراب شوی دی. نو زه به بیرته خپل وینډوز ته راشم، هماغه مونږ چې مخکې مونږ ای بي سي والا جوړ کړی و. نو زه به ای بي سي باندې به کلیک کوم. نو مونږ سره ای بي سي څخه راغی. صحیح ده؟ نو زه به موف ټولس راوالم او موف ټولس نه وروسته دا به څه کومه دې خواته به یې ښکته کړم. صحیح شو؟ نو ګورئ مونږ سره سمپل چې کوم دی ټیکس راغی. صحیح ده؟ په کومه طریقه، په ډېر ایزي وای کې چې کوم دی تاسو به ټیکس باندې کلیک کوئ او هارزنټل ټیکس باندې به تاسو څه کوئ، داسې به تاسو څه کوئ، کش کوئ به. صحیح ده؟ اوس که چېرته دا لوی کول غواړئ نو پرابلم. تاسو ما ته ویلي چې دغه فوټوشاپ والا چې کوم دی تاسو ته را څه کړي دي، ټیکس تاته درکړي دي. صحیح ده؟ نو په دې طریقه تاسو کولی شئ یو سمپل ټیکس والی پر د مثال دا ټیکس لرې کا او خپل ټیکس څه کوه، په خپل ټیکس ولیکه. لیکم چې هیلو ورډ. نو دا مې ورته څه کړله، رایټ مې کړله. صحیح شو؟ اوس که چېرته مونږ راشو نو دغه ډیزاین ته راشو نو ګورئ مونږ سره څه شو، دا به زه دغلته ډیلیټ به یې کړم. نو تاسو به په دې طریقه تاسو ډیلیټولی شئ. او چې کله هارزنټل ټیکس راوالم دلته به یې ډراپ کړم. صحیح شو؟ او دې لپاره به زه دا لږ لوی کړم. نو زه به یې داسې څه کړم، لوی به یې کړم. نو زه به دا راوالم او دلته به یې څه کړم، دلته به یې ډراپ کړم. نو ګورئ ښه دا لارم ایپسم چې کوم دی لیکل شوی زه غواړم دا لرې کړم. نو ډبل به کلیک کوئ او به تاسو بیک سپیس باندې به دا پاکوئ او لیکم چې هیلو او لیکم چې هیلو ورډ. صحیح شو؟ دا مې ورته رایټ کړي. صحیح ده؟ دن به تاسو کوئ دغه له چې تاسو سټایل ورکوئ د دې سایز ډېرول غواړئ نو تاسو به ډېر ایزي وای کې تاسو به څه کوئ، اوس دا چیش پورې تعلق لري، دا چې کوم دی کرکټر پورې. نو تاسو به وینډوز ته راشئ، وینډوز کې به تاسو د کرکټر په نامه یو څه لټوئ. صحیح ده؟ ډېر به اسانۍ سره تاسو لږ شان دلته راشئ، دلته کرکټر لیکل شوی. نو تاسو چې کرکټر انتخاب کړئ نو تاسو سره د کرکټر یعنې د دې ټیکس ریلیټډ چې کوم ډیزاین دی هغه تعالی څه کېږي، شو کېږي. خو کله چې ته سټایل مطلب اپلای کوې نو تاسو به دا ټیکس دغلته لیر کې چې کوم دی دا به انتخابوئ. نو چې کله زه انتخاب کړم اوس موږ سره دا ټیکس پیک اپ شو. صحیح شو؟ لومړي کې تاسو کولی شئ که چېرته چا ورډ پروګرام ویلی نو مطلب دا دی چې تاسو سره ډېر دا به اساني. دلته تاسو سره فنډ سټایلونه دي چې کوم سټایل تاله په کار او یا نوم درله به څوک هلته به څه کوې، کلیک به کوې، تاله څه کېږي، تاله ډېر په اسانۍ سره هغه درته څه کېږي، اپلای کېږي. صحیح شو؟ پر د مثال ما له نوم راځي د څه په نامه، د وردان په نامه. نو چې کله وردان ولیکم نو ما سره ګورئ اټومیټیکلي اوچته یې کړله. صحیح شو؟ بل دلته تاسو کولی شئ دلته مطلب دا دی نیرو بولډي، مطلب دا دی په بولډ شکل همدغسې چلي، په بولډ ایټالیک دی که په کوم شکل کې. صحیح شو؟ تاسو دې ځینې کولی شئ.
بل چې کله تاسو سایز ډېرول غواړئ سایز به تاسو دې نه کولی شئ ډېرې کیسې ده فرض مثال دومره سایز یې کا نو په دې اندازه تاسو کولی شئ او که چېرته هلته تا سره نه و نو دې نه هم کولی شئ د نمبر په شکل فرض مثال خپله انټر کې فرض مثال اویا یې کا نو چې کله انټر کې نو دا اویا څه شو راغله صحیح ده او بل دې نه هم کولی شئ دلته تاسو ودرېږئ په دې اټي باندې نو تا سره دوه ایرې کړي نو چې کله لیف ونیسئ او دې خواته کش کړي نو دا څه کېږي غټېږي او چې کله لیف ونیسئ او دې خواته کش کړي نو دې څه کېږي کوچنی کېږي صحیح شو بل په دې طریقه تاسو کولی شئ څه کولی شئ په دې طریقه تاسو کولی شئ دا څه کوي مطلب دا لږې بولډ کړئ صحیح شو لږې څه کوي داسې کار کوي نو چې کله زه راشم د دې ټکس لاندې چې کوم دی بل ټکس ولیکم نو تاسو به ډبل کلیک کوئ او وبه لیکئ څه وبه لیکئ لږ به لاندې راشئ وبه لیکئ سلام برادر دا مې ورته ولیکو صحیح شو اوس که چېرته زه راشم دا ټکس پک اپ کړم او دغې ته راشم فرض مثال د دې دوه کمبینیشن ترمنځ د سټایل ورکوم یا د مسافې ورکوم نو ګورئ اوس فی المحال اته ده که نه نو څو کا 14 یې که نو چې کله 14 کوم نو ګورئ څه شو لږ شانته لاندې راغله اول په دې طریقه هم کولی شئ تاسو کې لږې لاندې راوړئ لږې پاس ویسئ صحیح ده که نه نو ګورئ دا موږ سره څه خبره دا موږ سره د دې خبره اوکې دا به له خیره نیکسټ راتلونکي ډسکس کوو دا به هم صحیح شو نو دا به کله ډسکس کړي دا چې کله تاسو لغات مطلب دا د غواړم چې د دغې لغات چې کوم دی دا مطلب دا دی چې پراخ شي یعنی مطلب دا دی چې د لیټرز د کوم دی ترمنځ لږ مسافې راشي نو ګورئ ځان سره نوټ کوئ دا سره څه کړي دا څه سټایل چې تاسو اپلای کول غواړئ نو تاسو د څه په ترو کولی شئ د دغه اپشن په ترو کولی صحیح شو بل چې کله تاسو دا خپل ټکس چې کوم دی لږ مطلب کش کول غواړئ پاس نه او لاندې نه تاسو به په دې کلیک کوئ صحیح شو زه کش کول غواړم د ګورئ تا سره څه کېږي دا ټکس کش کېږي خو دا به هېڅ کله نه کوئ ولې نو ځکه چې کله تاسو دا وکئ نو دا سره ټکس څه کېږي خراب کېږي صحیح ده تاسو به دا هرګز نه کوئ نو چې کله تاسو د دغه لیوال یاست نو تاسو به څه وکئ دغه چې کوم ټکس به دی نو دې باندې به تاسو کلیک کوئ او د دې په ترو هم کولی شئ دې په ترو هم کولی شئ صحیح شو خو زه لږې ډېروم نو تا سره څه کېږي ډېرېږي لږې نور هم ډېر که لږې نور هم په دې باندې چې کوم دی جګوالی کېږي خو په دې باندې پراخوالی بیا کېږي ګورئ پراخوالی په دې کېږي صحیح شو نو ګوره پراخ شو صحیح شو دغسې کې تاسو بیا کلر اپلای کولی شئ فرض مثال دغه زما چې کوم ټکس کلر دی دا ریډ که نو ګوره ریډ ته څه شو واوښتو ټیک ده بل دې ځای کې تاسو کولی شئ بولډ که صحیح شو دغسې کې تاسو ایټالیک کولی شئ دغسې کې تاسو مطلب دا دی چې دغسې سټایل چې کوم دی مطلب دا ټول په اپر کیس باندې تاسو مطلب دا چینجولی شي بل چې کوم دی فرض مثال څوک دغلته چې کله زه لیکم فرض مثال دلته لیکم چې ایکس په توان دی څه ایکس په توان دی دوه خو دا دوه چې کوم دی په توان نه دی زه به دا سوا انتخاب یې کړم او داسې به څه کوم سوپر به یې کړم نو ګورئ دا موږ سره څه کېږي دا موږ سره اپلای کېږي نو شرط دا و چې نه دلته او ساري دلته به تاسو کوئ دلته به تاسو کار کوئ صحیح شو دلته به تاسو سوپر باندې کلیک کوئ نو ورته لاړه پاس لاړه صحیح شو او که بیس باندې ستا په کار نو لاندې به راشي نو پرابلم صحیح ده فرض مثال دغه ټول ټکس ته زما څه ورکړه ټول به انتخاب به کې او انډرلاین ورکړه تا سره انډرلاین سټریک تھرو دې په کار دی سټریک تھرو هم ستا لږې به ستا سره څه کار کوي نو دغه اپشن چې کوم دا زمونږ د څه خبره دا زمونږ د ټکس ریلیټډ چې کوم خبره دا موږ سره زه به راشم دلته به ټکس کلیک کوم بس دا موږ سره بدلل شي بل چې کله تاسو پاراګراف راخلی فرض مثال ډېر خطونه وي نو پاراګراف لپاره به تاسو هم هېڅ تشویش به نه کوئ دلته به یو کلیک به کوئ دلته به تاسو کوئ ډراپ به کوئ صحیح شو و چې کله مونږ دا ساحه انتخاب کړو نو د دې سایز به مونږ لږ وړه کړو نو دې لپاره به زه راشم بېرته هماغه کوم ساحې ته دې ځای نه هم تاسو کولی شئ کوچنی کړئ صحیح شو زه به راشم فرض مثال څوک یا 12 یې که نو ګوره مونږ سره 12 په اندازه وغځېده صحیح شو دغه بکس لږ لوی کول غواړم زه به څه کوم زه به دا راشم او ها ساري زه به دا مکمل ډیلیټ به کړم صحیح شو نو دا ساحه به زه ډیلیټ کړم او بیرته به راشم او دلته به ټکس راشم او دلته به څه کوم دومره به ټکس ډرا به کوم لیف به تاسو کلیک نه صحیح شو نو ګورئ هغه زموږ ټکس څه شو میلاو شو صحیح شو دغه له مونږ چې کوم دی پاراګراف ویلی شو دغه پاراګراف ستا په کوم ترتیب سره په کار دی صحیح نو دغه ترتیب تاسو ښودلو لپاره تاسو به څه کوئ تاسو دا د پاراګراف ریلیټډ دی نو تاسو پاراګراف ریلیټډ چې کوم غواړئ تاسو به وینډوز ته راشئ دلته به تاسو د پاراګراف په نامه چې کوم دی یو څیز به تاسو لټوئ نو ګوره پاراګراف موږ سره دلته راغلی شو خو زمونږ چې کوم دی همدغه یو ډیزاین په کار دی نو زه به څه کوم دا به داسې کش به کړم صحیح شو یعنې مطلب دا پاراګراف به داسې را به یې وړم صحیح شو نو دا زمونږ نه لګي بس دا به لرې کړم صحیح شو بل دغه پاراګراف چې کوم دی ټول خطونه په سنټر کې راوړه ګوره ټول خطونه په سنټر کې راغله صحیح شو رایټ کې راوړه بس مطلب لیفټ کې راوړه تاسو څه کېږي تا سره کېږي فرض مثال دا ټول چې کوم دی ترتیب یې که خو جسټیفای که نو ګوره جسټیفای شو جسټیفای دی وي خو په سنټر کې دی ګوره جسټیفای شو په سنټر کې صحیح شو خو زم جسټیفای دی په رایټ کې دی صحیح شو او که نه ټول جسټیفای کول غواړئ تاسو په دې کلیک کوئ
خو چې کله دا ساحه خراب شو نو دا به څه کوي دا به بیرته لیفت ته کوئ نو ګوره دا ترتیب موږ سره ټیک شو صحیح شو خو اکثره موږ سره دا سټایل اپلای کېږي بس خلاص صحیح شو دغه ځای کې بیا تاسو په خپله کولی شئ اډې کې لږې مطلب رایټ خوا نه لږ مسافه ورکړئ صحیح شو لږې تاسو کولی شئ دغه خوا نه مسافه ورکړئ مطلب دا دی چې اول لاین دی لږ مطلب دا سیوا وي اول لاین دی لږ مخکې راشي دغه ځای کې تاسو کولی شئ لږې لیفت خوا نه مسافه ورکړئ او دغه ځای کې تاسو کولی شئ څه وکړئ دا چې ځان سره نوټ کړئ بس خلاص تاسو سره څه کېږي میلاو کېږي صحیح شو مطلب دا هم زمونږ چې کوم دی مینس کې چې کوم دی تاسو سره هغه څه کېږي اپلای کېږي صحیح شو بل دې ځای کې هم تاسو کولی شئ لاینونو ترمنځ څه وکړئ اندازه ډېره کړئ بس خلاص حیفانیټ څه کار کوي حیفانیټ چې کله یو لغت دغه ساحه کې نه ځای کي نو هغه د څه نیمایي د لاندې راځي نو زه به څه کوم حیفانیټ به چیک آن ساتم نو تاسو وګورئ چې دا لغت دلته نه ځای د نیمایي څه ده لاندې راغی صحیح شو دې ته موږ څه ویلی شو حیفانیټ نو دا زموږ د ټکس ریلیټډ خبره و نو ځان سره کنفیوژن مو پیدا کوئ چې څه مطلب کوېسچن لرئ نو کینډلی چې کوم دی تاسو موږ سره کمنټ کې کېښودلی شئ صحیح شو نو امید لرم چې تر دې دمه تاسو پوه شوي یاست او که چېرته تاسو زموږ په درس باندې پوه شوي یاست نو پلیز زموږ دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ